په جنوبي وزیرستان جامعه دارالعلوم ونه کې د ضلعي انتظامیه په مرسته سره د ډیسټریکټ یوت لخوا د اسلامي مدارسو ماشومانو ترمنځ تلاوت او نعت تقریري مقابلې ترسره شوې چې پکې د مختلفو 12 دیني مدارسو طالب علمانو ګډون کړی وو. د تقریب مشر مېلمه ډیپټي کمشنر جنوبي وزیرستان وویل دیني مدرسې طالب علمانو ترمنځ تقریري مقابلې کول یو ښه ګام دی. دا ډول پروګرامونه زموږ ځوانانو کې بدلون راولي چې کیمه موقع میږ د سکول ژوند کې ته میلاویږي، کیمه د کالج ژوند کې ته میلاویږي، کیمه د یونیورسټۍ ژوند کې ته میلاویږي. هغه موقع میږ اسلامي مدارس ته هم ورکي چې د دې په سټوډنټ کې کیمه کوالټي دي چې هغه نه کار کوي. دغه په سلسله کې میږ دا نن د دې په منځ کې خپله مقابله وکړله او په نعت او په قرات کې اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا. دې مهال ګډونوالو خوندور تلاوت او نعتونه پیش کړل. اسرائیل راغی پیغمبر تام په احترام ودرد سرتام، که اجازه راکړې رسولم در نږدې کېږم ستا بشرتام. رب فیصله کړې ده دا یې بیګا کړې ده چې روح دې درکړې جانان رب اراده کړې ده. په غوره کارکردګي باندې ډیپټي کمشنر طالب علمانو کې انعامات تقسیم کړل. د ډیسټریکټ یوت افیسر سردار علي په وینا اول دویم دریم پوزیشن ترلاسه کوونکي به د اګست په 14 نیټه مهمه غونډه کې یو ځل بیا ګډون کوي. وحدت نیوز، نور علي وزیر، جنوبي وزیرستان، وانه.